ګران شو او د هغې سره دا نور سامان هم ګرانېږي. مهنګایي به شروع کېږي. نو روژه خو ډېره ښه وه د الله له طرفه، خو حکومت په موږ ډېره سخته کړه، ډېره سخته کړه. الکترونیک له طرفه دغه انعام تاته مبارک. جو د نن لکه داسې د خلک پر یاد کوي چې هر څه ګران شوي دي. یا د اسلام 15 ارکان کم یو دي او روژه په سویم نمبر ده. څوک به راته ووایي جواب بالکل ټیک دی او د خیبر الکترونیک د طرفه دغه کیش پرایز تاته مبارک. په دې به روژه ماته وایي وړاندې چې دی سوال ټیک کو د خیبر الکترونیک د طرفه تاته دغه انعام مبارک بالکل دې ټیک کړلی ښه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدرد یم. تاسو ګورئ پروګرام د روژې مازدیګرۍ د انډس نیوز نیټورک په شیشه او نن راغلی یو خریړۍ ته د مټې تحصیل خریړۍ کلي ته راغلی یو. په خریړۍ کلي کې به د خلکو سره خبرې اترې کوو، بیا به تپوسونه کوو، پوښتنې به کوو، سوالونه به کوو. په دویمه برخه کې د خیبر الکترونیکس د طرفه او په هغې به کیش پرایزز کیش انعامات ورکوو د روژه ماتي لپاره د خیبر الکترونیکس د طرفه خصوصي انعامات. نو دغه پروګرام به هم هیله لرم لکه د نورو پروګرامونو ډېر زیات تاسو خوښ کړئ او د پروګرام لومړۍ برخه شروع کوو. دغه مشر ورور مې خوا کې ولاړ یم، د دې سره خبرې اترې شروع کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. ورور مې خپل نوم راته ووایه. زما نوم په مټې خان مشهور یم. مټې خان. نو مټې خان څه به راته وایې یاره سږنۍ روژه څنګه ده یاره؟ ډېره برابر ده او ډېره مزیداره ده. اورې او موسم هم برابر دی او ډېره ښه ده. دا د تېر کال په شان پکې مهنګایي یا پریشاني شته که نه؟ بېګا خو بیا پېټرول ګران شوي دي یاره. پېټرول جو ګران شو او د هغې سره دا نور سامان هم ګرانېږي. مهنګایي به شروع کېږي. هر اوسه خو لین برابر هو. هر اوسه برابر اوس دا پېټرول چې ګران شي بیا کرایه هم زیاتې شي او په یو دم 50 روپۍ ګران شي. 50 بس دا خو د خدای رحم وکړي. شی ګران شی دی. زه چې لاندې ورانه ده. الله الله. دا بل ورور مې هم خوا کې دی. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. ورور مې ښه خیر دی جی. تاسو راته خپل نوم ووایئ. بخبلن. بخبلن صاحب او مټې خان وایي چې یاره تر اوسه خو معامله ښه وه، وایي اوس یاره ده چې مسله به ورانېږي که څنګه؟ نو روژه خو ډېره ښه وه د الله له طرفه، خو حکومت په موږ ډېره سخته کړه، ډېره سخته کړه. دا پېټرول وړه چې چیني هر څه ګران شو. دا د حکومت ته طرفه لکه سخته شوه، په موږ عذاب راغی. د الله طرف عذاب، د الله له طرفه نشته، د حکومت ته طرف عذاب په موږ راوست. اورې او بس الله دې خیر کړي. خو دې حکومت ته زموږ اپیل دی چې لږ دا ظلم مه کوه. ظلم دې شروع کړلی، الله به دې غر کړي. او که نه بېګا 50 روپۍ پېټرول ګران شوي. 50 روپۍ پېټرول ګران شوي دي. د دې سره هر شی وخوته. اوړه نن ختلي، چای ختله، چیني ختله، سبزي ختله. 1400 روپۍ یو چرګ دی نن. بس 300 روپۍ یو چرګ ګران شوی دی. نو دې عذاب دې حکومت راوسو. نو دې حکومت ته زموږ خواست دی، درخواست دی چې دا عذاب د الله د طرفه نشته، ستا د طرفه په موږ راغلی. ته څه چې کمې کړه موږ نه کمې کړه. دا عذاب ستا د طرفه کمیږي، کمې کړه. الله په موږ عذاب نه راوستی، تا عذاب راوستی دی. داسې رجې مهرباني. تاسو به راته خپل نوم ووایئ، تاسو به څه وایئ؟ روژه هم څنګه روانه ده او بیا مټې خان او دې بل ورور خو یې چې ګراني به شروع کېږي، پریشاني ده که څنګه؟ جی روژه خو الحمدلله ډېره ښکلې روانه ده او جو د نن لکه داسې د خلک پر یاد کوي چې هر څه ګران شوي دي او یو نور روژه خو دغه صبر میاشت ده، د یو بل سره به صبر کوو، ناکام به کوو او انشاءالله ښه ده، بده نه ده. روژه چې هسې ماتې پسې ماتې یاره سټارټ څنګه هلې لکه نور خلک چې خلکو ته به څه وایي چې روژه چې ماتې څنګه وي او څه ترتیب دي؟ روژه چې بس ماته جو دغه به په کجوره به ماته کې او بس نور څه دغه نشته. کجوره به ماته کې او دعا به ووایو، دعا به او بیا خوره او دغه دواګانې ځان له ټولو خلکو له به غواړي او انشاءالله الله دې ټول پاکستان ته خیر رابېښ کړي چې زمونږ دا روژه په خیر خیریت سره ټول ملک ته خیر وي. جی کتونکو دا د پروګرام لومړۍ برخه چې پای کې موږ د دغه سیمې د خلکو سره خبرې اترې وکړې. دویمه برخه به شروع کېږي د سوالونو او د سوالونو په برخه څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر الکترونیکس د طرفه به موږ کیش پرایزز ورکوو، انعامات به ورکوو د روژې مازدیګري دغه خصوصي انعامات. نو هیله لرم چې په دې کې به هم تاسو برخه واخلئ او پیدا به ترې هم واخلئ. سوال دا دی چې د اسلام 5 بنا یا د اسلام 15 ارکان کم یو دي او روژه په سویم نمبر ده. څوک به راته ووایي لاس به به راکوي. جی کلمه، منځ، زکات، روژه، حج. حج جواب بالکل ټیک دی او د خیبر الکترونیک د طرفه دغه کیش پرایز تاته مبارک. په دې به روژه ماته والی.
د خیبر الکترونیکس د طرفه بل سوال او پاغه باندې هم کیش پرایس سوال دار چې د روجې د نیولو او د ماتولو دواړو نیتونه براته سوق ویلاس به برکه چاله ورځي د روجې د ماتولو او د نیو د روجې د ماتولو چې دی هغه د اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلی توکلت وعلى رزقک افطرت او د نیولو چې دی نویت انا وبصوم غد نويت من شهر رمضان وبصوم غد نويت من شهر رمضان یو ټکله یو غلط کله هم سره کومه کو د خیبر الکترونیکس د طرفه د انعام ته مبارک د خیبر الکترونیکس د طرفه د خریړې د ولسنه یو بل تپوس او پاغه باندې یو انعام او هغه لري چې پروژه کې 3 اشری دي 100 اشری دي 3 دغه 3 اشری په کم نوم پیژندې شي او په دې 3 اشرو کې د 2 اشرو دعاګانې ماته وایي جی 100 اشری دي 3 اشری دي لمبه اشره د صدا د مغفرت د انجام دوار الذي سيب رحمت رحمت دویمه د مغفرت او دریمه جهنم د نجات په دې دریو کې یعنی دریو لسیزو کې یا په دې دریو اشرو کې کومه دعاګانې ډېرې ویل پکار ربي اغفر لي وارحم وانت خير الراحمين استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا د یوې اشری دي او درېمې اشری اللهم اجرني من النار دغه وراره چې سوال ټیکو د خیبر الکترونیکس د طرفه تاسو دغه انعام مبارک بالکل ټیک کړل قرآن شریف کې د روزې د نیولو بنیادی مقصد چاله ورځي چې روزه مونږ ولې نسو څوک به وایي راشه څنګه منګه صبر نه کارول شي صبر زدکو لګ ټیک دی خو لګ غلط دی صورت کله درځي او صورت په یاد ویل شي قرآن شریف یو صورت وړو کې صورت اړ یو چې درځي هو یو صورت په خوږ आवाज کې هو تعالی انعام درکوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ما شاء الله دغه ماشوم وایي چې د روزې نیول اصل چې دی چې په انسان کې صبر راشي الان کې لفظ صبر په قرآن شریف کې نه دی خو سمون وسره خوري او موږ ته ډېر ښکلی صورت او تلاوت ووایو نو دغه انعام تا ته مبارک نوم دې سره جویا محمد رئیس محمد رئیس په دې وزانه روزه ماتې والي روزه ده او جی د خیبر الکترونیکس د طرفه یو بل سوال او پاغه یو د کیش پرایز او هغه چې په اسلام کې د ټولو نه اولنۍ روزه چا نیولې لاس به برکې وای بنا راشه نه روزه چا نیولې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جواب بالکل ټیک دی دا اولنۍ روزه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیولې دا ماشوم ته انعام ډېر مبارک نوم دې سره مجید الله دغه انعام دی والا دا دی وګړه اوکے جی کتونکو هله لرم چې دا پروګرام بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی نن راغلی او خریړی ته د مټې دغه خریړی کلی ته د خریړی د کلی د خلکو سره خبرې اترې هم وکړو په 13 هغه ته موږ دغه انعامات ورکړل په سوالونو سبا یا بل ورځ بس تاسو کلی ته درځو د روزې په باره کې دغه ټول معلومات زده کړئ دغه ټول معلوماتو زده کولو مقصد دا دی چې روزه صرف د خوراک سکاک نه چټي نه ده بلکې د روزې اهمیت د روزې فضیلت او د روزې فرضیت چې ده هغه هم یادول پکاتیم د دې سره خپل قربا به الله همدرد او کیمراوین امان الله تور کې اجازه تلوي الله پامان